السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامد او مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره یو سړی ځان ته یو صف جوړوي، یعنی مطلب د یو صف نه وروسته بل نوی صف جوړوي، کوم ځای نه شروع کړي. جناب محترمه دا مسله خو مې فتاوی شامی کې وکتله، نو بالکل د امام شاته ودرېږي. که معمولي ښي طرف ته وي نو ډېره به ښه وي، ځکه حدیث کې د ښي طرف فضیلت هم راغلی. نور په حدیث کې باقاعده ته ورسره د وراءه ټکی راغلی، شاته. دا وګوره دی وایي چې ويقف الواحد ولو صبيا، یو کس چې ځان ته په صف کې یا دغه نو بیا به د امام بخي طرف ته به ودرېږي، خو که دوه وي یصفه ما خلفه نو بیا به د امام نه وروسته صف جوړ کړي. لحدیث انس، ځکه انس رضی الله عنه فرمایي فصففت انا والیتیم وراءه، رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د ده یو ورور یتیم کشر ورور و، نو هغه یو ځل ما رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ما او ورور مې جمع کوله، وای ما هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته و. نو که معمولي ښي طرف ته میلان وي او نور به شاته د امام وروستو به ولاړ وي. السلام علیکم ورحمة الله.